عزیزانو دجال یو دا سے شے دی چاغا فی الحال په زنجیرونو تړلې او هغه اوسېږي په دې سمندر کې. حدیث کې راځي چې داغه یو سترګه رنده ده او دا سه رنده ده لکه د پرسیدلی انګور په شان بهر راوته. مشکات شریف کې راځي چې تمیم داری او صحابی آغا پا دے دریاب کے سفر کولو کشتہ اوبو واغستاو آغا جزیرو تا یوڑو چکم جزیرو کے دجال تڑلے پروت. دجال سره خبر اترے چوشوے او دے بیاراغ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے دا قصہ بیانو چې زما ملاقات د دغه سی او سړی سره وشو او ماته وی چې ان قریب چې زب دروزم او مشرق او مغرب کې بدا سے زه پاتې نشي چې زب پایمال نکم. دغه تا گویا کې دجال وی نو دې چې راوځي څه وخت کې نو په خر بسوري علماء وایي چې د دې دجال با چې په خر سوري یو طرف ته جنتی او بل طرف ته دوزخ. دا دنیا به ورپسې وي خلق ته بوای چې کزم ومنلم نو دې جنت ته بلار شي او کوم نه منلم نو دې دوزخ ته بلار شي. نو خلق به ورته وای چې بالکل مونږ منلې او هغه خري چې خاشنه کوي دا خلق به راخلی او خوري به. تاسو به وای چې خاشنه به څنګه خوري په دې بے ضمیره قوم کې فی الحال هم داسې خلق شتا چې هغه د پیر صاحب خر تم خر شریف وي او داغه خشنو ته خاشنه شریف وي. فی الحال په دې پیر پرستی دنیا کې دا سے خلق شتا چې خر ته خر شریف وي او خشنو ته خاشنه شریف وي. ژوندي لره مزه نزدې بدر توخه چې پیر ولاړ دی او مرید سر ولا پخپو کې خیر او سجده ورته لګولې. فی الحال په دې ملک فی الحال داسې خلق شته په دې پاړه چنار کې شیاګان دي میا مرید ورته وي چې سړی د کوټې نه راوغورځېږي ویا سړی میا صاحب بچکو کې نی مړو میا صاحب بچکو. فی الحال تاسو په دې پښتون دنیا کې تاسو نه وایي چې ځا خدای او لوی ځوان دې مل شه وایي که نه وایي ها ځا خدای او پیر بابا دې مل شه داسې وایي
نو خدای سره چې پیر بابا یا لوی ځوان مرګره کې د دې معنا دا ده چې خدای یوازې کمزور دی چې پیر بابا هم ور سره مرګره. تیرا جمعه چې ماوی چې تاسو پورې سرونه نه دي کانی در پورې نختی او دا دروغ نه و. فی الحال دې قوم کې داسې خلق شته. اوس دا قسمه شرکیاتو چې کوم ملک مرکز او ډیپوی تاسو راشئ په دې پیښور کې وګورئ د پیرانو ورسی او د دنیا ډمې پکې ګډي د زیارتونو ورسی او د دنیا دوپړه او باجی پکې غږی. فی الحال دې قوم لا دا هوش نه ورزي چې دوپړه او باجو ته پیغمبر مزامیر او شیطان ویلي دي. دا د شیطان آلات دي او ته د ولی او د بزرگ په قبر باندې دوپړه او باجی غږای. نستا پلار او مور چې مرشي ته جمعات ته ولې راځي او طالبان بوزي ختمونه پکې خدا دوپړه او باجی د مور او پلار قبر تم بوزه کړه. چا دا سکړی دي تاسو کې؟ ها جی چې د پلار او مور قبر ته دمان بوتري او د پلار او مور په قبر دوپړه او باجی غږو چا دا سکړی دي؟ لیکن کم خبیث ملک کے چاہتا اولیاء وی او دا اولیاء پا قبرونو دا دنیا ڈمان کے نولی او دا دنیا ڈمان او دوپڑے او باجے پہ غگی گی او دا قوم بیا ورتناس دی. سعودی عرب تا خلق بدوئی وی زیارتونو تاسو پریدینا هغه خو اصلي مسلمانان زیارتونو ته پریخول دا معنا چې دا کم تاسو کوئ قبرونو ته پریخول دا معنا چې دا کم تاسو کوئ دا خو هغه شرکیات دي چې سړی تله مسلمانی او راشي ته کافر. زه په خپله زمونږ د علاقه کې یو پیر صاحب نو مونږ واړو ا تماشې ته مونږ هم لاړو نو مرید پیسې راوړي او راشي داسې په سلور بولی شي پیر صاحب ته سجده ورته وکي لاس یې سب کی او پیسې پیر لور کی نو بیا هغه ډم ورته راشي او ورته په سلور بولی شي او بیا هغه پیسې تیوالی وي. دا ناټکونه اوس هم لګېدلي او دا قوم پکې مبتلا دی. دا قوم یې کوي که غږ کوي وایي دا نه مني اولیاء نه مني بزرگان نه مني امولیانی چې کوم پیدا کړي روټي خلاص تالی 60 هغه وی داسې خلق راوتی دي چې زیارتونه نه مني. زیارت ستا کفر اوچی چې زیارت څه وي په دې خبره پوهیږي په دې پوهیږي چې عربي کې زیارت څه کوي. عربي کې خو زیارت ملاقات ته وي. ملاقات کوله ته زیارت زار یزور ملاقات کوله ته دا چې خلق راوتی دي چې زیارتونه نه مني. که زه اوس وایم چې دا بار ادیره ده زه دا ادیره بالکل نه منم په دې زه کافر کېږم. ها ادیره کې خدا تاسو غوندې خلق پراته دي کنه نور څوک دي پکې. ها زه اوس وایم چې دا جمعات کې خلق چې څومره ناس دي دا یوم نه منم زه په کافر کېږم.
یا زه وایم چې دا پلانې زیارت چې دی زه یې نه منم، په دې زه کافر کېږم؟ بھائی زیارت عربی کې ملاقات ته وایي. پیغمبر چې ادیرو ته د تلو اجازت کړی دی د دې راز تپوسو کوي. راز پکې دا دی چې صحابه قبرونو ته ځئ، كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروا، وړاندې مې منې کړی وای دې نه پس ځئ. ولې؟ قبرونو ته پتلو کې سړی ته تذکره د موت شي، مرګ ورته رایاد شي چې دا د خاورو ډیری لاندې چې کوم سړی پروت دی داسې به یو ورځ زم شي. لکه حاجی محمد امین صاحب د خدای پاک وبخي، داغه په قبر لیکلی دي چې لکه چې ته دغه سي زوما، لکه چې ته دغه سي زوما، لکه چې زم داسې بتشي. پوښوي په دې خبره؟ پوښوي ماما؟ خدای خبر. پتہ نه لګي د دې قوم مزاج ساجي بده خبره نه پوي. پدې بډاګانم پوي دي چې بے نظیر ډېر ښه تقریرو کو په امریکا کې سینټ ورته ناستو او داسې ورته دا خلک نو ماوي چې خزه تعظیم خلک اکبر کینی نو دا خو څه تعجب خبره نه. اوس د ملایمه ګیره والا زه تقریر کوم تاسو دی بډاګانو له خوبم درغلې ده سرونم دادا چل کی. اوس درته یو جنې دل تکینوم ته ګوره چې دا بډاګانم خدا سره برند شي، دا خو څه تعجب خبره نه. بډاګانم لګیا دي چې امریکا کې زور اور تقریر او سینټ کې داو، سینټ کې داو، سینټ کې څو په خبره پوهیږي؟ سینٹ کے دعوے چې ملک میں جمہوریت سیلاب بڑی لگیا دے امریکی تے درخواست کو چې جمہوریت راته بحال کا. سینٹ کے دعوے نور خو خزانه نو خزي خوار سره په تماشای. مرز میں داو چې قبرونو تلو کې تذکرہ د موت سړی ته وشي، خپل انجام ورته رایاد شي چې یو ورځ به زم داسې شم. نو چې تا ته خپل انجام رایاد شي قدرتی طور بستا په زړه کې خوف خدا پیدا شي، د قبر او د آخرت یره به دې کې پیدا شي، نو ته به نیک شي. ادیرو ته د تلو اجازت چې اسلام ورکړی دی داغه دا معنا نه، داغه دا معنا نه ده چې راستا ملک کې سکیږي لګیا. حاصلات د قبور خړل اسلام نه تپوسو کوي چې د قبرونو حاصلات خړل اوس تما ته وایي چې په قبر پیسې اچول د دې قبر ته څه فائدہ ده، دې مړی ته څه فائدہ ده. نن ستا په ملک کې زیارتونه په 2 لک روپۍ د هفته ټیکا کیږي، سم څنګه پارس ته زدهړه کې کله خیال کوم چې اسه په غضب اخته ځان دی مولا کړي دي کزان دی پیر کړي وې لوی مزه بده کول پیر شوی بلا دی ورکه د 2-3 چیلی پیدا کا
او در پسې بګردي صاحب او خلقو ته به وایي چې دا پیر صاحب د شپې اندام پرو اپکې کده غلو ډېرې او دا د شپې اندام پروت نو ته هغه زوړ شرک خوستا دماغ کې شته کړ مشرکانه مزاج خوستا دې کړ ته چې د شپې اندام پروت دا ډک دی دلته یو راځي نو هغه چې څوک وګوري وي دا ډک دی دا خالی نه دی دا ډک دی دلته یو لیوانه غوندې دی هغه چې ولید هغه نه وي دام ډک دی مالاو دا د غولو ډک دی هر ځړی ډک دی په دې قهر زمونږ ټول ملک اوس دې ټول ملک چې عقل او شعور راځي او دوی پوهیږي نو قیامت وي زما عزیزانو عرض داو چې د قیامت په ورځ کې ډېر عجایبات او یو عجیبه به پکې د دجال پیدا کېدلی دا چې روزي نو څلوېښت ورځې به د مشرق نه مغرب او جنوب نه شماله پورې منډې وي دا دنیا به داسې اواره کی لکه دا تله چې دنیا اواره شي نو بیا به دې ځمکې د پاسه بل ځمکه وغوړېږي چا به د تانبې ځمکه او د ده د قتل دپاره به عیسی علیه السلام را کوش عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ژوندی دی او په اسمانونو کې اوسي ستا په دې ملک یو بل تحریک دی چې هغې ته مرزایت وایي قادیانان د هغې په ټولو مسایلو کې یو مسله دا هم ده چې عیسی علیہ السلام مړ دی او په کشمیر کې قبر سنه ثابته ده چې عیسی علیہ السلام مړ دی وہی قرآن کے راغلی اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک خدای وی چې عیسی علیہ السلام زتا وفات کوم دلته دو سوچ یو خو متوفیک صیغه ته وګورئ چې دا کومه صیغه ده لکه طالبان سوچتا دا کومه صیغه ده اوس اسم فاعل کې حال او استقبال دواړه مراد تاسو خیال راکړئ نو انی متوفیکا اول خود متوفیق صیغه وګورئ دویمه خبره دا ده چې دغه ماده چې کومه قرآن د عیسی په حق کې استعمال کړې ده دغه ماده تاسو وګورئ قرآن د موت په حق کې نه ده استعمال کړی د مرګ په حق کې قرآن کې د مات یموت ماده مستعملیږي دغه ماده د متوفیق چې ده دا د موت په حق کې نه مستعملیږي مات یموت دا هغه مرګ ته وایي چې بدن پاتې شي او روح لاړ شي متوفیق
वफा सबा बज ताला पूरा 1 रुपए दर को पूरा उस चिजता सर वादा हुकम चे सबा ब पूरा 1 रुपए दर को और सबा ज अताने दरकम नु तब दावे चे द वादा वफा उकड़ा। हाँ जी 10 बहु 1 रुपए परे रखा ना सबा बज पता बांधे सरकड़ी चरगान खरो